په ننګرهار کې د پسرلي پر راتلو سره کروندګر په خپلو کروندو کې په کار بوخت دي. دوی وایي د اصلاح شوو تخمونو، کیمیاوي سرو، د سبزیو لپاره مناسب مارکیټ او باکیفیته درملو نشتون یې د کارونو پر وړاندې ستر خنډونه دي. دغه کروندګر په یادو برخو کې د افغان حکومت څخه د بسندویه مرستو غوښتنه کوي. او زما دغه خواست د حکومت نه چې موږ ته اصلاح شوی تخمونه راکړي، سره راکړي. زموږ دغه مشکلات ده چې د غنم کرو تخمونه بدل دي، سبزیان کرو، اوس موږ لړوګان کرو، دغه د ښه تخم نشته، ملیم کرلی د ښه تخم نشته، خواري کوو او زموږ دغه تکلیف ډېر ده او آمدن کم ده. اصلاح شوي تخمونه ترې غواړو، سرې ترې غواړو، دغه زموږ مشکلات ده. په همدې حال کې د ننګرهار د کرنې ریاست ویان نجم الدین وایي دوی تل د بېلابېلو کروندګرو سره د اصلاح شوو تخمونو او سرو په برخه کې مرستې کړي او لا هم د کرنیزه بهیر د پرمختګ هڅه کوي. خو نوموړی مني چې د سبزیجاتو لپاره د مارکیټ د نشتون ستونزه په دغه ولایت کې شته چې دوی د حل هڅه کوي. موږ چې کله دغه غنم ورکوو نو د غنمو په دغه کې موږ هماغه د یو سهم چې ورته ویلی شي چې په هغې کې د سره هم یو غنم وي، نو په هماغې کې سره هم موجود وي، موږ سره هم ورکوو او غنم ورسره هم وي. یو سهم یعنې 2 بوجې غنم، 1 بوجې سره دا ورسره وي. ننګرهار چې پخوا د کرنیزه توکو د کښت له پلوه یو غني ولایت بلل کېده، اوس مهال د دغه ولایت په یو شمېر ولسوالیو کې زیاتې کرنیزه ځمکې په ودانیو بدلې شوي دي. سباون ساحل، انعکاس راډیو ټلویزیون، ننګرهار.